صوابۍ ته پکې لاړې، دیر سوات ته پکې لاړې، چکدرې ته پکې لاړې، د هغې صرف تورې خو زما په غږ چې ټول یو شانتي دي او ده پکې د ډیزاینونه دا جوړوم د دې لاس په دا ډیزاینونه. که یو سړی وایي شره دا دې ورسره داسې وجنګوي، بلکل دې ورسره وجنګوي چې چاینه والا داسې تبرګی احساس کوي یا یې داسې غوسه وکړه زه به نوره لواري نه کوم. اوس زموږ ملک ته چاینه د غم راځي مړه، دا تبرګي او لرونه مو زموږ د ملک ته چاینه راځي. هلکه او چاینه والا ته دا پته نه شي چې رحیم ګل لوار په پاکستان کې شته دی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی کتونکو زه مشتاق علم ستاسو ورور راغلی ما نهر بنګلې ته رحیم ګل لوهار خواله چې په خپله د ریډیو سره هم ډېر زیات تړون دی، ورسره د شاعرۍ سره هم ډېر زیات تړون دی او دې سره سره د لیوارۍ سره هم دا چې کوم دی د پلار نیکه دغه کسب هم سنبالی. نو ده ماشاءالله ډېره ښکلې کارنامه کړې ده. لواران خو زیاتتر چې کوم دی څوک ګیټونو کار کوي، څوک نور د ورده کړکۍ وغیره یا نور سامانونه سازوي، خو دې سره سره زمونږ رحیم ګل لوهار او دغه تورې دوی په اډر باندې تیاروي. نو دوی خواله راغلی یم چې یاره دوی نور څومره سامانونه په دغه لوارۍ کې تیاروي او د خلکو له ورکوي. نو کتونکو دا پروګرام وګورئ، د چا پکې څه خوښ شي نو دوی ته اډر کولی شي، انشاءالله ښه معیاري کار به درله کوي او ښه مطمئنه به یې راځئ چې واورو رحیم ګل لوهار. مشتاق علم صاحب زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. سبق مخکې هم تاسو رالی ما سره هم هغه د تورې په حواله سره خبره وکړه. هغه پروګرام چې کله خلکو وکته نو خدای شته چې د هغې ډېر زیات ډیمانډ ماله راغی، هغه توره ډېره زیاته خلکو خوښه کړه. په دې وجه زه ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله شوم. خو ډېرو ملګرو پکې د هر ځای نه به ما ته یوه خبره دا کوله چې یاره ته صرف تورې سازی که نه نور څه کار ورسره کوې. ورونه هم سازوم، چوکاټونه هم سازوم، ګریل د سټیل فرنیچر هم سازوم. د هغې نه چې کوم علاوه د لوارۍ کار دی کوم چې د زمیندارو سره تعلق ساتي، لکه دا یو څیز دی لکه دا به مخکې لوارانو سازو، دا یوه رنده ده. په دې رنده باندې زمیندارونه په کور کې لرګی صفا کوي. دا رنده په داسې طریقه جوړه ده چې په دې باندې دا کابلي لګېدلي، دا پکې بلیډ لګېدلی دی. یو خو د دې دا کولاوالی برابر دی. په دې باندې چې کله زمیندار ورور لرګی صفا کوي یا پې څه کوي څوک په کور کې ځان له دا دې کې دغه نه نښلي، دغه پکې نه نښلي، دا پوستکی موستکی نه نښلي، بل چې دا کله پټ شو به د دې دوو نټونو نه یې کولاو کړ، لوار له یوې صاحبېدله واپس تېره کړي، ښه په اسانه باندې دا کار کوي. بیا چې کوم دی نو د چړې خبره شوه، نو دا چاړه چې کوم ده دا زما د لاس چاړه ده. د دې د اوس ټول سامان چې زه کوم ساتوم د هغې ما په ډیمانډ سره ساتوم، خلک ما ته ټلیفون کوي، په اډر باندې دا کار کوم. دا چاړه چې کومه ده دا لاس کې د پیپ دی، خو په دې باندې به میخ څوک هم نیني، په دې کې میخ نشته. دا اوریجنل سیز دی، ښه د کمانۍ جوړه چاړه ده. د کاټلنګ نه زموږ یو ملګري ټلیفون کړی دی، دا چاړه دا هم زما د لاس ته. بل طرف ته دا لور چې کوم دی، دا لور چې کوم دی، زه اوس صرف دا یوه خبره کوم چې زموږ ملک ته چاینه لرونه هم راځي، خو شکر الحمدلله د هغې چاینه لور د هغې ډیزاین به هم داسې نه وي، د هغې ښایست به هم داسې نه وي، هغه نه دغسې کار کولی شي. دا لور هم وګورئ تاسو په دې باندې مشتاق علم صاحب په دې لور باندې میخ نشته، دا ډېر زیات چلیږي. دا موږ ته د کانجونه د دې دغه شوی دی چې دا به لور به ما سره، دا زما د لاس لور دی. نه جي نه جي دا هم پیپ دی، په دې باندې میخ نشته. دا چې بالکل په ذموارۍ باندې د کمانۍ لور دی. دا زما د لاس لور دی او دا لاس کې د پیپ دی. دا پیپ لاس کې د خو څوک هم نه پېژني چې دا پیپ دی. دا شو. بل جي دا تبرګی چې کوم دی، دا تبر چې دې باندې دا د لرګي لاس کې دا نه، دا د پیپ لاس کې دی. دا څوک هم په دې نه پوهېږي چې یاره دا یو شان جوړ دی. دا اوسپنه دا د اوسپنې پیپ په دې کې لګېدلی، دا په ویړ باندې ما ټیک کړی دی چې چاینه والا داسې تبرګی احساس کوي یا یې داسې غوسه وکړه زه به نوره لواري نه کوم. اوس زموږ ملک ته چاینه د غم راځي مړه، دا تبرګي او لرونه مو زموږ د ملک ته چاینه راځي. هلکه او چاینه والا ته دا پته نه شي چې رحیم ګل لوار په پاکستان کې شته دی که نه. موږ د هغه مقابله شکر دی نه شو کولی، ولې چې هغې پته نه کېږي څه وایي او زه څه یم، زه یم لا اله الا الله محمد رسول الله. به دا د کلمې برکت دی، دا سامان الله پاک په دې کې یو برکت اچولی دی، خلک پرې خوشحاله دی، نوي ډیزاینونه زه سازوم. ها بل طرف ته دا ټوکیاګان هم موږ له د چین نه راځي، په مردان کې میلابېږي، په ګوجرو ګړی کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې. د هغې قیمت څومره دی چې هغه په 3000 په 4000 ټوکیا ورکوي، او هغه انشاءالله زه به د هغې په مقابله کې ما دا سازه کړې ده. دا چې د کاټلنګ اډر دی،
د کاټلګ نه موږ له اډر راغلی دا اوریجنل جاپانۍ کمانۍ ده بالکل زه د هغې په مقابله کې چا په مقابله کې دا ما ساده کړې ده بالکل که یو سړی وایي چېرې دا دې ورسره داسې وجنګوي بالکل دې ورسره وجنګوي زه دا وایم چې اوسپنې څوک نه جنګوي خو دا دې ورسره وجنګوي چې یاره هغه چاینا جاپانۍ یا امریکنۍ ټوکیا کار کوي که دا کار کوي باقي چې کوم دی نو هغه کومې تورې چې تاسو یو ډیزاین مونږ ښولی و د هغې نه نورې ما څومره جوړې کړې چې صوابۍ ته پکې لاړې دیر سوات ته پکې لاړې چکدرې ته پکې لاړې د هغې صرف تورې خو زما په چې ټول یو شانتي دي او زه پکې د ډیزاینونه دا جوړوم د دې لاس په دا ډیزاینونه دا پکې نوي نوي ډیزاینونه سازم یوه دا ما سره پاتې ده بله توره دا ده د دې دا ډیزاین دا ډیزاینونه پکې زه سازم په لاس کې نوي نوي ډیزاینونه او شکر الحمدلله د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم چې ما سره د شیرګل د متمم صاحب چې ما هلته کار کړو شیرګل متمم صاحب باباجي چې کوم د هغه نوم محمد احمد او هغه به ما ته هر ټایم دا دعا کوله چې موږ له دې ښکلی کار وکړو او ته چې څه کې الله دې کامیابوي نو مشتاق عالم صاحب د هغه د باباجي دعا ده زه چې کم کار کوم بس الله پاک هغه کامیابوي او خلک پرې رانه ډېر زیات خوشحاله دي جی کتونکو ماشاءالله د رحیم ګل لوهار صاحب خبرې تاسو واورېدې چې الله تعالی په دې کې ډېر زیات صلاحیتونه ایښي دي نو دام ډېر ښکلی صلاحیت دی که څوک تور اډر کوئ د سنت طریقه باندې کور کې ساتل د دې ثواب دی نو کوشش وکړئ رحیم ګل لوهار سره په دغه کانټیکټ نمبر په دې سکرین باندې کاري په دې دوی سره تاسو خپل اړیکه ونیسئ انشاءالله تاسو ته په اډر باندې دا تورې تیاری یا دا نور سامانونه درته وښول چې څه د چا پکار وي نو رحیم ګل لوهار سره په دغه نمبر رابطه وساتئ انشاءالله تاسو ته په مناسب ریټونو سره دغه سامانونه درکوي ملګرو دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې کوم ملګرو ډیمانډ وي غوښتنه وي نو چې هغوی ته په اسانتیا باندې دوی دا پته هم ترلاسه شي او کوم سامانونه پکار وي دا موسه په اسانتیا سره ملاو شي ډېره مننه